سلامونه ستړي مشئ ستاسو د همدا شیبه په خیر وي خدای دې ټول به روغ او جوړ وي. د دندې د مهارتونو درېیمه ویډیو ده. په لومړۍ ویډیو کې په انلاین یا په لیک ادرسونو باندې غږېدلي وو چې څه ډول ځان لپاره یو مناسبه دنده پیدا کړو. په دویمه ویډیو کې هم چې دلته په چینل کې شته دی په دې غږېدلي وو چې دغه انلاین یا په لیک ادرسونه چې کوم دي عملاً څه ډول ورته موږ اپلای وکړو یا څه ډول د ځان لپاره یو مناسبه دنده پکې هلته ولټوو. هغه ټول هغه سایټونه مو رسمي معرفي کړي وو. نن به په دې غږېږو څه ډول د دغه دندې لپاره چې ما اوس ځان لپاره پیدا کړې یو مناسبه سی وي جوړه کړو. سی وي نهایتاً مهمه ده. دا زموږ د ټولنیزو رسنیو هغه ادرسونه دي چې تاسو کولی شئ د دغه ادرسونو له لارې موږ پیدا کړئ پکې. نو ورپسې یوټیوب دی، فیسبوک دی، انسټاګرام دی، واټساپ دی او ایکس پاڼه ده. د دې ویډیو موخه چې زه طبعا هر څه یو موخه لري. د ویډیو موخه دا ده چې موږ د سی وي ټوله کې د رزومې جوړولو پروسه وپوهېږو. د رزومې او سی وي کلیدي او مهم عناصر وپېژنو. د رزومې 5 مهم ټکي وپېژنو. سی وي او رزومې تقریبا یو شی دی. ډېر کم توپیر لري چې په رزومې کې معلومات لنډ لیکل کېږي او په سی وي کې لږ اوږده لیکل کېږي. رزومې د ویلو یوه لاره ده. مثلا په څه معنا چې تاسو خپل ځان په اړه پکې وایئ. هغه ادارې ته چې تاسو ورته اپلای کوئ، مثلا دا زه کولی شم چې ستاسو سوداګرۍ کې درسره مرسته وکړم. تاسو هغه ادارې ته به ووایئ چې زه یو څوک یم، ځان ور معرفي کوئ په سی وي کې، ځکه تاسو عملاً هلته نه شئ تللی تر څو ستاسو سی وي ځي او ستاسو سی وي تاسې معرفي کوي. د سی وي لومړنی اغېز به دا وي چې ستاسې ارتباط به له ادارې سره جوړوي، ځکه ستاسو سی وي چې کله تاسو لیکئ تاسو ورسره په ارتباط کېږئ، ستاسو ارتباط جوړوي. بل ستاسو په اړه وضاحت ورکوي چې دا ډېره مهمه ده. او تر څنګ یې موخه د سی وي دا ده چې ستاسو لپاره یوه کاري مرکه برابره کړي، یو انټرویو برابره کړي او له هغې وروسته ستاسې لپاره یو مناسبه دنده در پیدا کړي. موخه مې دا ده چې تاسو یو مناسبه دنده واخلئ. له بده مرغه چې زیانمن شوي نو ځوانانو کې یو شی ډېر عام دی، هغه دا چې هغوی همدا یوه سی وي جوړه کړې وي، بیا یې ټولو ته لیږي. لکه دې ته مو فکر وي چې دغه یوه اندازه یا د یوه سی وي د ټولو لپاره مناسبه نه ده. څنګه چې عکس کېدای چې یوه اندازه د ټولو لپاره مناسبه نه ده، د ټولو لپاره نه برابرېږي. دې ټکي ته مو پام وي چې سی وي باید د ادارې او بس سره سمون ولري. تاسو کوم ادارې ته اپلای کوئ، مثلا زه بیا هم وایم چې یوه اندازه د ټولو لپاره مناسبه نه ده. زه وینم ډېر وخت ما ته ځینې ملګري سی وي خپله راولېږي، وایي زما دپاره ورسره اپلای کوه. سره د دې چې هر بست خپله ځان دپاره سی وي غواړي، او په دې معنی چې تاسو اړوند ارزښتونه وګورئ. مثلا زه دا وایم چې باید رزومې سی وي مو هر پوسټ سره چې تاسو ورته غوښتنلیک استوئ سمه منظمه جوړه کړئ. په دې معنی چې شرکت په اړه معلومات پیدا کړئ، ادارې په اړه معلومات پیدا کړئ، ویژن او میژن یې څه دی، ماموریت یې څه دی، مطلب او ارزښتونه یې څه دي، دوی څوک غواړي، څه ډول یو شخص یې پکار دی دې بس دپاره، او د څه ډول یو شخص په هیله دي. دغه ټول ځان ته معلوم کړئ. په دغه معیار به یې سی وي جوړه کړئ. سی وي څه ده؟ سی وي د بازار موندنې یو بروشر دی. که موږ خپلې وړتیاوې او خپل ځان د یو محصول په توګه وګڼو نو طبعا د بروشر او اعلاناتو ته ضرورت لرو. همدغه سی وي ده چې زموږ د بازار موندنې، زموږ د وړتیاو یو بروشر دی. د یو ځانګړي تولید لپاره بازار موندنه کوي. یو ځانګړی تولید څوک دی؟ موږ او تاسو یو. هغه څوک چې د کار په لټه کې دي، ځکه موږ غواړو خپل مهارتونه خرڅ کړو په بازار کې. همدا وي چې سی وي تاسو له سیالانو جلا کوي او ستاسو ارزښت په بازار کې ثابتوي، ستاسو ارزښت په اداره کې ثابتوي، ستاسو ارزښت په اړوند شرکت کې ثابتوي، ځکه هغوی تا نه پېژني. دا ستا سی وي ده چې هغوی ته تا ور معرفي کوي. د سی وي جوړولو پروسه ده، څه ډول یو ښه سی وي جوړه کړمه. زه دلته درته واضح وایم چې اول دا ځان نه پوښتنه وکړئ، زه څه یم، زه څوک یم. سپینه پاڼه راواخلئ او یادښت یې کړئ، د خپل ځان په اړه ولیکئ. کله چې لیکئ په جزئیاتو یې بیان کړئ. دغه د سټار په نامه یو دغه ورته لري چې دغې لارې تاسو کولی شئ مثلا ځان په اړه معلومات ولیکئ. سچویشن دی، د خپل حالت په اړه معلومات ولیکئ. د زده کړو مهارتونه پکې شامل کړئ. تاسو کوم کارونه چې تاسو سره کړي دي مشخص کار په اړه وغږیږئ. پکې په دغه سپینه پاڼه تاسو دا لیکل وکړئ. اکشن کوم عملونه چې تاسو کړي دي او ریزلټ پایله یې څه وه، دغه په یو سپینه پاڼه ولیکئ. د سی وي جوړولو ګام په ګام موږ څو ګامه لرو دلته د سی وي جوړولو لپاره چې ګام په ګام به مخکې ځو. دغه تاسو دغه کار وکړئ. اوس راځئ عملاً سی وي جوړه کړو. مثلا کوم چې تاسو سره شوي هغه ولیکئ. د نیټو په اړه یې فکر مه کوئ. تاسو درس ویلی، تاسو مکتب ویلی، تاسو ټرینینګونو کې داخل شوي وئ، دغه ټول ولیکئ. دغه محاسبو په اړه دقیق معلومات ورکړئ. ستاسو په دنده تاثیر کوي. تاسو څومره بودیجې مسؤل وئ، څومره کسانو مو د لاس لاندې کار کوو، دا ټول د ځان سره په همدغه وخت کې یاداښت واخلئ په لومړي ګام کې. دویم ګام کې تاسو څه کوئ؟ معلومات مو بیا ځلې وګورئ. دا کوم معلومات چې تاسو لیکلي دي سمه نیټه او عنوان ورکړئ. دغه معلومات ته مو سی وي لیکل
پیل کړئ فارمټ باندې ډېر فکر مه کوئ. یوازې سي وي لیکل همدغسې درته وایم څه ډول یې پیل کړئ. لومړی ګام کې تاسو معلومات په یو سپینه ورقه ولیکئ. په دویم معلوماتو دغه دقیق پیل لږه فارمټ به وروسته تاسو ورکئ. د یو څو دقیقو لپاره یا څو ساعتونو لپاره یې پرېږدئ. سي وي بیا ځلې ولولئ. یو ساعت 2 ساعت 3 ساعت وروسته کوم ځای کې تېروتنې لري هغه پکې اصلاح کړئ. څه پکې ښه دي هغه هم پکې معلوم کړئ او څه پکې معنا نه لري هغه هم پکې ځان ته معلوم کړئ. ممکن بې معنا شیان دې ور اضافه کړي وي ځکه دا انسان دی. دریم ګام به ستاسو دا وي چې لومړي ګام کې خو تاسو طبعا معلومات سپینه ورقه ولیکل، دویم تاسو تکرار کړه، نیمګړتیاوې پیدا کړئ. د دریم ګام د سی وي جوړولو به دا وي چې دویم ځل لپاره یې بیا ولیکئ. نور معلومات هم ور زیات کړئ کله چې مو ذهن ته راغلل. د پروژې پر مهال مسؤلیت څه و، لاسته راوړنې مو څه وي او تاسو پروژې سره څه مرسته کړې ده. املایي تېروتنې هم اصلاح کړئ. په دریم ګام کې څو ورځې وروسته سی وي مو ولولئ، یو ځینې تشې لري هغه یې ډکړئ. ممکن په لومړي ساعت تاسو ته هغه تشې نه وي معلومېږي او 2 او 3 ورځې وروسته چې کله تاسو ګورئ تاسو ته هغه تشې معلومېږي. په دې خاطر څو ورځې وروسته په دریم ګام کې بیا ولولئ. څلورم ګام د سی وي جوړول دا دی چې دا ځل د لیکلو پر مهال خپلو ټاکنو ته ځان په اړه کوئ ډېر پام وکړئ. د بېلګې په توګه اوسنۍ موضوعګانې ذکر کوئ. کوشش وکړئ چې اوسنۍ تازه کاري تجربه مو ولیکئ. ډېره پخوانۍ کاري تجربه که لرئ، ممکن که تاسو کاري تجربه ډېره غواړي تاسو پخوانۍ ور شامله کړئ. که نه وي بیا هغه د 15-20 کالو پخوانۍ تجربه مو ور شاملوئ، بلکې تازه کاري تجربه مو شامله کړئ. ستاسو که اثار خپاره کړي وي هغه ور شامل کړئ. تاسو د مسلکي دندې یا د مسلکي ودې اړوند فعالیتونه کړي وي هغه پکې شامل کړئ چې ستاسو شخصیت ته او ستاسو مهارتونه اغېز لري. خو پام وي چې د لنډې کلمو اختصاراتو څخه استفاده مه کوئ. یوازې معیاري اختصارات وکاروئ. مثلا ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې دی WHO تاسو لیکلی شئ، خو له ځانه اختصارات نشئ جوړولی. د نرم افزار او سخت افزار اصطلاحات باید په سم ډول وکاروئ. مثلا تاسو ځینې نرم افزار مهارتونه دي، ځینې سخت افزار مهارتونه دي، د هغې هغه اصطلاحات باید غلط ونه کاروئ. وروستی ګام په سی وي جوړولو کې دا دی چې تاسو ریزومې یا سی وي ته یو آخري فارمټ ورکړئ. وروسته تاسو دغه معلومات ټول ولیکل، اوس راشئ یو فارمټ ورکړئ. په دې ځان یقیني کړئ چې املایي ستونزې نه لري، کلمې په حیث ګډې وډې شوي نه دي، غلطي نیټه پکې نه دي لیکل شوي، ګرامري تېروتنې نه لري، نښې پکې سمې کارول شوي دي. دا ډېره مهمه ده. دا ټول باندې ځان مطمئنه کړئ. سی وي کې اوس دا چې کوم ټکي شاملېږي، کوم ټکي مهم دي چې په سی وي کې شاملېږي. لاندې معلومات په سی وي کې شاملېږي. ستاسو مسلکي موخې څه دي، ستاسې زده کړې څه دي، ستاسې کاري تجربه څه ده، ستاسو فعالیتونه څه دي، ستاسو ویاړونه او افتخارونه څه دي، او ستاسو کوم بل ځانګړي مهارتونه چې تاسې لرئ هغه پکې څه دي، مشخص یې کړئ ورته. کلیدي عناصر موږ په سی وي کې شاملېدونکي توکي عناصر په 2 برخو شو. یو کلیدي، یو اضافي عناصر. هغه څه چې تاسې حتما باید په سی وي کې شامل کړئ. لومړی سریزه ده، دویم موخې دي، زده کړې دي، مهارتونه دي، تجربې دي، اړوند کمپیوټري مهارتونه دي، اړوند بهرنۍ ژبې مهارتونه دي او ماخذ او ریفرنس دي. دغه تاسو ټول په سریزه کې څه شاملوئ، موخ کې څه شاملوئ، زده کړو کې څه شاملوئ، مهارتونو کې څه شامل، تجربه کې، اړوند کاري مهارتونه، اړوند کمپیوټري مهارتونو کې، اړوند بهرنۍ ژبې مهارتونو کې او ریفرنس کې یا ماخذ کې. او اضافي عناصر داسې کېدلی شي چې تاسو شخصي مهارتونه او زیرمې لرئ. مثلا ځینې مهارتونه دي چې دلته د دې مسلک او بس اړوند نه دي، تاسو یې کولی شئ شامل کړئ. ویاړونه هم شاملولی شئ، ټولنیز خدمتونه، مختلف فعالیتونه هم شاملولی شئ. اړوند بهرنۍ ژبه نه غیر تاسو اضافي نورې بهرنۍ ژبې هم زده دي، هغه هم شاملولی شئ. کمپیوټري مهارتونه چې مثلا د دې دندې او د بست اړوند نه وي تاسو هغه هم شاملولی شئ. او د طالبانه مهارتونه چې دندې اړوند نه وي تاسو هغه هم شاملولی شئ. دا اضافي عناصر په توګه تاسو شاملولی شئ. د سی وي فارمټ او ظاهر. د سی وي فارمټ او ظاهر باید څه ډول وي؟ نوم واضح، ښکاره او غټ ولیکئ. معیاري فانټ وکاروئ. مثلا یو معیاري فانټ وکاروئ، د خط انداز 12 یا 10 باید وي، سپین یا خړ رنګ څخه وکاروئ. رنګه صفحې مه کاروئ، ګډوډ فانټونه مه کاروئ، معیاري فانټ وکاروئ. نوم مو غټ او واضح ولیکئ. په سریزه کې دغه موضوعات شاملېږي. دغه شروع شوه، سی وي فارمټ ته ځو. د اړیکو معلومات پکې شامل کړئ. د صفحې په سر کې نوم غټ او ښکاره چې معلومدار وي، پته او سرک ولایت مو ولیکئ، د ټلیفون شمېره مو ولیکئ، ایمیل ادرس مو ولیکئ. ایمیل مو باید یو مناسب ایمیل وي، ګډوډ ایمیل نه وي لکه دلته چې نمونې په ډول دلته زموږ خلک ډېری وخت لیکي مثلا حاجي رئیس فلانی @gmail.com. بعض مختلف نومونه کاروي، موږ تاسو یې وینو چې دغه هېڅ مناسب نه دي. په دې خاطر چې تاسو مناسب دغه ورته پیدا کړئ، تاسو ته سی وي خلاصوم دغسې ولیکئ. مثلا زه خپله سی وي دلته خلاصوم بخښنې سره. دا کور لیټر دی، د کور لیټر نه لاندې ځم، تاسو وینئ دلته زما معلومات دي. ما پاسپورټ نومبر لیکلی دی. اوس راځم هغه لومړی سریزه ده. سریزه کې دا معلومات شاملېږي. نوم دی مثلا ما تخلص پلار نوم، دغه حالت. دا کولی شئ هغه د بست او انجو ته په کتو تاسو دغه حالت بدل را بدل کړئ.
ممکن یوازې نوم او ستاسو د زیږېدو نیټه وغواړي او ستاسو ادرس. په ډېرو ځایونو کې دغسې غواړي. نو دغه تاسو کولی شئ شامل کړئ. دا د سریزې برخه ده د سی وي. دویمه برخه مهارتونه او وړتیاوې. یو څو جملې چې تاسې بیان کړي او ووایئ چې تاسو کار څنګه ترسره کوئ دغه پکې ولیکئ. مثلا دا ګټوره برخه په ځانګړې توګه چې کله تاسو ډېر کاري تجربه ونه لرئ د هغه مهارتونو په اړه فکر وکړئ چې تاسو فکر کار ورکوونکی یې غواړي. مثلا زه مثال ورکوم، تاسو ډېره کاري تجربه نه لرئ، تازه له پوهنتونه فارغه شوي یاست، نو تاسو باید ډېر فوکس په دې وکړئ چې تاسو کوم ځانګړي مهارتونه لري چې مثلا دغه اداره غواړي، دغه ادارې ته ارزښت لري. مثلا یو څوک ښه پابندي د وخت لري، یو څوک د وخت مدیریت کولی شي، یو څوک ډېر ښه ټیمي کار کوي، یو څوک د ټریننګ سکلز لري، یو څوک ښه ټیم ورک لري. دغه ټول کولی شي مهارتونو کې شامل شي. تاسو کولی شئ په دغې باندې بیا ډېر فوکس وکړئ پکې، چې زه وروسته تاسو ته ښایم چې ما هلته اضافه کړي دي په سی وي کې. مثلا دغلته ما د مهارتونو نمونې راغوستې، زه په خپله سی وي کې تاسو ته ښایم دا چې زه کاري تجربه لرم. ما دغه مهارتونه چې پروفیشنل سکلز ورته ویل دي ما دلته اډ کړي دي خپل سی وي کې. تاسو وینئ ما جاب ریلیټډ سکلز په اړه اضافه کړي دي. دغه دي چې د دندې اړوند مهارتونه زه یې لرم. مثلا اکسلنټ سکلز اف پلانینګ لرم، ټایم منیجمنټ لرم. دا تاسو کولی شئ چې دغه مهارتونه هم ور اضافه کړئ. دا ټول دلته ما نمونې راغوستې دي. مثلا تاسو مهارتونه او وړتیاوې چې کومې لرئ په شخصي توګه دلته هم نور نمونې شته دی. مثلا ته ویل دي زه یو ښه تکړه ځوان یم، زه ښه مشوق ځوان یم، زه پابند ځوان یم. دغه کیسې هم تاسو ور اضافه کولی شئ. دویمه برخه تاسو خپل زده کړې په سی وي کې ور اضافه کولی شئ. سریز نه وروسته تاسو راځئ زده کړې اضافه کوئ. نوم د ښوونځي د زده کړو اړه زه دلته راځم خپل سی وي ته د نمونې په ډول تاسو ته دلته ښایم چې دلته تاسو ته دا زما زده کړې ایجوکیشن اینډ ټریننګ کې ګورئ. ما ویل دي زه له پوهنتونه فارغ یم، دغې رشتې نه په دغه کال کې. تاسو دا معلومات د زده کړې داسې ولیکئ. دلته مې ته ویلي د فراغت نیټه د نمرو مجموعه ضرور نه ده. مثلا اړونده کورسونه او ټریننګونه چې مثلا تاسو یې دلته وینئ ما اضافه کړي دي. ورپسې د زده کړو نه وروسته چې تاسو ټول ګوره زده کړو کې فکر وي شامل کړئ چې تاسو څومره زده کړې لرئ او له وروستۍ درجې شروع کړئ همداسې پسې لاړ شئ مخکې. کاري تجربه په یاد وساتئ. تجربه کیدای شي دا شیان نیمه ورځ کاري تجربه هم شاملېدی شي، انټرنشیپ هم شاملېدی شي، داوطلبانه کار هم شاملېدی شي. په کوم کلب کې یا ډله کې تاسو کار کړی وي، د اوړي د موسم مثلا موسمي دندې تاسو ترسره کړي، دا ټول کاري تجربه کې شاملېدی شي. تاسو یې وینئ مثلا ما د تحصیلاتو نه یا ایجوکیشن اینډ ټریننګ نه وروسته خپل دغه چې دي دنده دلته تاسو وینئ پروفیشنل ایکسپیرینس. پروفیشنل ایکسپیرینس کې ما ویل چې ما دې مؤسسې سره کار کړی دی، دونه وخت ما دې مؤسسې سره کار کړی، دونه وخت دې مؤسسې سره مې کار کړی، دونه وخت دلته مې کار کړی. دا ټول تاسو کولی شئ. مثلا دا ځینې نیمه ورځ دي، ځینې پوره ورځ دي، ځینې مشخص تاریخ لري. په دې خاطر تاسو دا هم شاملولی شئ. کاري تجربه کې دندو، مسؤلیتونو او لاسته راوړنو لپاره لارښود اړوند مهارتونو او کیفیتونو پکې شامل کړئ. ما ګوره هلته ډېر مفصل ولیدلی، تر ټولو زیات اړوند معلومات لیکل کېږي. پیاوړي عملي فعلونه وکاروئ. د مهارتونو او کیفیتونو ثبوتونه په لاندې توګه وکړئ. اهمیت او کیفیت یې وکاروئ. د لاسته راوړنو ارزول یاد کړئ. مثلا ما دلته ګوره مشخص ځای درته وایم. مثلا ما دلته ورته ویلي چې زه دلته سوشل ورکر وم، دغه کارونه ما کړي دي، دغه کارونه ما عملي فعلونه مې ورته کارولي دي. دلته هم تاسو دغسې کولی شئ چې د عملي فعلونه وکاروئ. ورپسې بله برخه یې دا چې تخصصي مهارتونه کوم دي. تخصصي مهارتونه مو وکاروئ. هغه مهارتونه چې تاسو له نورو جلا کړي، لکه د کمپیوټر مهارت، بهرنۍ ژبې مهارت یا ځانګړي خدمتونه پکې شامل دي. خپل تخصصي مهارتونه په بیانولو کې دقت نه کار واخلئ. هغه کمپیوټري پروګرام چې تاسو زده وي، څومره وخت مو بهرنۍ زده کړې کړي دي او ځانګړي خدمات ترسره کړي، دا پکې ټول شامل کړئ. چې تاسو کولی شئ دا هم پکې شامل کړئ. دلته موږ سکلز یا هغه ستاسو مهارتونه چې کوم تخصصي دي او تاسو نورو جلا کوي، دا ډېر مهم دي چې هلته ما کارول دي. مهارتونو نمونې مثلا دلته شته دی چې زه بیا دلته راوړم. درېیم په وروستۍ برخه بخښنې سره چې هغه ریفرنس کېدلی شي. تاسو سریزه ولیکله، خپل معلومات ور واچول. په دویمه برخه کې مثلا تاسو خپل ابجکټیو یا موخه ولیکله، خپل تحصیلات، ټریننګونه، ایجوکیشن مو ولیکل، خپله کاري تجربه مو ولیکله، پروفیشنل سکلز هم ولیکل. اوس راغلی دغه ته ریفرنس ته ماخذ داسې یو څوک ریفرنس په توګه وټاکئ چې تاسو د مهارتونو، وړتیاو او اخلاقو په اړه پوره معلومات ولري. هغه چې تاسې وپېژنئ، نه وي تاسو ونه پېژنئ. مثلا د پخوانی د کار خاوند، ستاسې استاد، تاسې مشاور، دا هر څه ستاسې ماخذ په توګه کېدلی شي. کوشش وکوئ چې مخکې له دې چې تاسو څوک د ماخذ په توګه په سی وي کې وکاروئ، هغې نه اجازه واخلئ او هغه سره خپله سی وي شریکه کړئ، ځکه هغه ته زنګ وهي یا هم ستاسې معلومات ترې غواړي. لکه زه دلته راخلم، ګورئ تاسو وینئ دا د سی وي نمونه وه. زما شخصي معلوماتو دا سریزه کې
ایجوکیشن اینډ ټریننګ و دا هغه د کمپیوټر سکلز و چې زه دغه سکلز سرټیفیکیټونه کمپیوټر برخه کې لرم. بیا راغلم پروفیشنل ایکسپیرینس ته، کاري تجربې ته، چې کارونه چې دندې چې ما ترسره کړي دي. بیا ورپسې راغلم لانګویج سکلز ته، بهرنۍ ژبو سکلز ته، چې دغه ژبې زما زده دي په دغه برخه کې. بیا هغه ځانګړي او تخصصي مهارتونه چې دندې اړوند دي زما زده دي، بیا مې هغه ولیکل. اوس راغلم ریفرنس یا ماخذونه، هغه څوک چې ما پېژني ما ورسره کار کړی، دلته مې نوم مې لیکلی دی، وظیفه مې لیکلې ده، د اړیکو شمېره مې لیکلې، ایمیل مې لیکلی دی. 3 کسو تاسو کولی شئ، 2 کسه 3 کسه شامل کړئ ځکه دا ضرور دي او دا درنه غواړي په دنده کې. 5 ټکي چې ډېر مهم دي په سی وي کې هغه دا دي چې واضح، منطقي او منظم ولیکئ. شرح اړوند اړین معلومات پکې شامل کړئ، بشپړ هر چې تاسو ورته اړتیا لرئ پکې شامل کړئ. یو ډول فونټ وکاروئ، ګډوډي مه کاروئ، اوسني معلومات وکړئ، اپډیټ معلومات مه وکاروئ. کوشش وکړئ زړه او پخوانی سی وي وکاروئ. بریالۍ سی وي کومه ده چې د عملي فعلونو په کارولو سره مهارتونو تمرکز وکړي. مثلا ورته زه ټایم منیجمنټ سکلز لرم، په انساني په اسانۍ ولوستل چې ورباندې نور څوک پوه شي، لقب او داسې نور رمزي خبرې ونه لري، او د عصري مواردو لپاره پیاوړي واوسي. د ګرامر لپاره صحیح وي، املا یې باید وکړي چې رسمي واوسي، داسې ګډه وډه نه وي، رسمي فارمټ نه وي. ناکامه ریزومي دغه ده چې جزئیاتو کې ډېر پاملرنه نه کوي، د تېروتنو پیدا کولو اصلاح کولو توانایي نه لرئ. زه د هر لحاظه بشپړ یم او ډېر کم داسې واقع کېږي چې زما جزئیات له یاده ووځي. لاسته راوړنې یې ولس کاله لیستې دورې بشپړه کړې، دغه لاسته راوړنې کې لیکي. تاسو لاسته راوړنې د عملي فعلونو په ډول وکاروئ چې ما دا لاسته راوړي دي. زما کلمو ته کارولو نه ډډه وکړئ چې زه دا یم. په هلته کوشش وکړئ چې هغه دندې چې تاسو ترسره کړي دي هماغه ور واچوئ، هغه مهارتونه چې تاسو لرئ هماغه په عملي فعلونو کې واچوئ. د سی وي یا رزومې کړنې کوم دي؟ اصلي او د پام وړ مهارتونه پکې شامل کړئ. سی وي مو د شرکت ادارې د اهدافو، دندو، ارزښتونو، فرهنګ مطابق جوړه کړئ. دا ډېر مهمه ده. ما درته ویل چې یوه سی وي د ټولو لپاره مه کاروئ، بلکې د اهدافو، دندو، ارزښتونو، ویژن پکې شامل ته په کتو تاسو سی وي جوړه کړئ. لاسته راوړنې مو ذکر کړئ، علاقه‌مندي او اضافي وخت کارونه پکې شامل کړئ. کاور لیټر او سی وي مو د ایمیل له لارې واستوئ. ډېر وخت ډېر وروسته ما مخکې ویډیو کې هم خبره کړې وه، سبمیشن ګایډلاین ډېر مهم دی چې تاسو څه ډول اپلای وکړئ. په هغې کې تاسو ته ویلي چې ایمیل له طریقې راواستوئ یا خپل اپلیکیشن لري دغه د طریقه. په نن ویډیو کې موږ دغه موضوعات زده کړل چې د سی وي جوړولو پروسه وه، عناصر یې 5 ټکي وي او کړنې وي. فیسبوک چینل بیا هم درسره سبسکرایب کړئ که تاسو پوښتنه لرئ او یا غوښتنه لرئ دلته له موږ سره شریک کولی شئ. بخښنې سره زر وغږېدم ځکه که هر څومره ورو غږېږي دا ویډیو اوږدېږي، نو که تاسو سره پوښتنه وي بیا هم تاسو کولی شئ مطرح یې کړئ. تر بیا ښې چارې ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. کور